د علمي څېړنو نندارتون دلته ننګرهار کې دا نندارتون د یو خصوصي پوهنتون په نوښت جوړ شوی چې 29 څېړونکو پکې خپلې څېړنې نندارې ته وړاندې کړې. د دغه پوهنتون مسؤلین وایي د دغه کار موخه یې په ټولنه کې شته ستونزو ته د حل لار لټول، په ټولنه کې د دولتي ادارو سره مرسته او څېړونکي څېړنو ته هڅول دي. تحقیق د هرې پروژې په خپل حجم پورې تعلق لري چې مثلا ځکه هر تحقیق چې موږ کوو نو واضح خبره ده چې د هغې دپاره به حدود ټاکو. تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې څومره کار کولی شو، څه ګټې دي، څه فواید دي ټولنې ته، نو ښه دا ده چې زما وړاندیز دا دی ټولنې ته چې هغوی باید آګاهانه چلند وکړي د پوهنتونونو په وړاندې، او پوهنتونونو نه مې هیله دا ده چې هغوی باید یوازې په هغه درس او په لکچر او په مثلا په چپټر باندې متمرکز پاتې نشي، بلکې زیاته برخه چې کوم د تحقیق ته ورکړي. څېړونکي بیا د څېړنو لپاره د اړینې بودیجې، مجهزو کتابتونونو، ریسرچ مرکزونو، څېړنیز کتابتونونو، اثارو او نورو اړینو امکاناتو شتون اړین بولي او زیاتوي چې اوس مهال تر یو بریده په یادو برخو کې ستونزې موجودې دي. اصل دا چې دی باید یو مجهز لابراتوار باید وجود ولري د ځینو برخو لپاره، هغه وسایل باید وجود ولري، هغه وسایل په متاسفانه په افغانستان کې په هغه شکل چې په کار دی نشته دی. یو داسې یو لوی د ریسرچ یا د څېړنې مرکز باید هرې برخې لپاره وجود ولري. ریسرچ به موږ ته نه د ماسترۍ په نوم نه ورکوو، هر هغه محصل چې د یو ښوونځي څخه فارغېږي د هغې لپاره هم دا ګټور ده. هغوی ته باید دا موږ انتقال کړو چې د دې ګټې یوه شی ده. یوه ګټه خو دا ده چې فرض مثال موږ د موادو راټولول دي او د موادو شریکول دي، په موادو کې د یو محصل مصروفه کېدل دي. دلته څېړونکي د ستونزو د حل او د هیواد او ادارو پرمختګ لپاره څېړنې ډېرې اړینې بولي او زیاتوي چې هر پوهنتون باید د تدریس د برخې ترڅنګ د څېړنې لپاره کار وکړي او په بېلابېلو برخو کې باید څېړنې وکړي ترڅو ترې خلک او ځینې ادارې ګټه پورته کړي.